Present continuous tense. Present continuous tense ته present progressive tense هم وایي. د continuous او progressive دواړو معنی ده جاری یا روان. present continuous tense په دوه موقعو کې استعمالیږي. یو د داسې کارونو دپاره کوم چې د خبرې کولو په وخت کې روان وي او کیږي. For an action going on at the time of speaking. مثلا ته ناست یې او لیکل کوې او څوک درنه تپوس وکړي چې هلکه ته څه لیکې او ته ورته وایې چې زه خط لیکم، نو د present continuous tense استعمال به وکړي او ورته به وایې I am writing a letter. زه لګیا یم خط لیکم. بل مثال، زیمل اوس پخلی کوي. زیمل is cooking now. بل مثال، مونږ په یو باغ کې ناست یو. We are sitting in a garden. بل present continuous tense د داسې کارونو د بیانولو دپاره استعمالیږي چې په راتلونکي وخت کې یعنی په فیوچر کې مونږ د هغې د کولو اراده یا منصوبه بندي کړې وي. For a future planned action. مثلا په دې هفته کې مونږ پېښور ته چکر لګوو. We are visiting Peshawar this week. We مونږه are visiting چکر لګوو پېښور ته this week په دې هفته کې. بل مثال، په دې اپریل کې به زین واده کوي. زین is getting married this April. زین is getting married واده کوي this April په دې اپریل کې. Positive sentences. په دې ټینس کې پازیټیو جملو جوړولو دپاره د ورب د وړاندې حالت سره د ING اضافه کولی شي او as MR بطور helping verb استعمالیږي. as د he she it او singular subject سره لګي. am د I سره او are د we they you او plural subject سره لګي. د ورب د وړاندې حالت سره د ING اضافه کولو په وخت د دوه خبرو خیال ساتئ. یو کوچري د ورب د وړاندې حالت په آخر کې ای وي نو هغه اومیټ کوئ، لرې کوئ، لکه رایټ رایټینګ ای تی مونږه لرې کو. او بل کچري د ورب د وړاندې فارم په آخر کې کانسوننټ وي او د هغې نه مخکې واول وي نو هغه کانسوننټ به ډبلوئ، لکه رن. د رن په آخره کې ان دی، ان کانسوننټ دی او د ان نه مخکې واول راغلی دی، نو کله چې ورسره د ING اضافه کوو نو ان به ډبلو، لکه رنینګ. د پازیټیو جملو جوړښت داسې دی چې اول سبجیکټ، بیا هیلپینګ ورب as MR، بیا د ورب د وړاندې حالت سره د ING اضافه او بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. مثلا زه یو خط لیکم، لګیا یم. زه سبجیکټ I او د I سره مونږ am بطور هیلپینګ ورب لګو. I am لګیا یم لیکم. ورب دی رایټینګ. I am writing یو خط. آبجیکټ دی a letter. I am writing a letter. زه یو خط لیکم، لګیا یم. بل مثال، هغه لګیا ده کپړې وینځي. She is washing clothes. هغه she is بطور helping verb اخلي. she is وینځي لګیا ده washing کپړې clothes. she is washing clothes. بل مثال، مونږ لګیا یو کرکټ کوو. مونږ وی سره آر بطور helping verb استعمالیږي. we are کوو لګیا یو playing. لوبو کولو ته په انګلیش کې playing وای. we are playing cricket. نیگیټیو سنټنسز. د نیگیټیو جملو هم هغه جوړښت دی صرف ورپکې د هیلپینګ ورب نه وروسته د ناٹ اضافه کولی شي، لکه اول سبجیکټ، بیا هیلپینګ ورب، بیا ناٹ، بیا ورب د ING سره، بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. مثلا زه خط لیکم I am writing a letter. زه خط نه لیکم I am not writing a letter. هغه کپړې وینځي She is washing clothes. هغه کپړې نه وینځي She is not washing clothes. مونږ کرکټ کوو We are playing cricket. مونږ کرکټ نه کوو We are not playing cricket. په نیگیټیو جملو کې صرف د هیلپینګ ورب نه وروسته د ناٹ اضافه کولی شي، نور هم هغه پازیټیو جملو په شان وي.
انټروګیټیو سنټنسز په انټروګیټیو جملو کې هیلپینګ ورب د جملې سر کې لیکلی شي، بیا سبجیکټ، بیا د ورب د وړومبي فارم سره د آی ان جی اضافه او بیا د آبجیکټ یا کمپلیمنٹ او په اخره کې سوال یا نشان لګولی شي. مثلا آیا زه یو خط لیکم لګیا یم؟ Am I writing a letter؟ آیا هغه کپړې وینځي لګیا ده؟ Is she washing clothes؟ آیا مونږ کرکټ کوو لګیا یو؟ Are we playing cricket؟